السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و محترم اوریدونکو غواړم چې نن در سره په سیلاب چپا یا سپه باندې وغږېږم او د دې متعلق په پښتو ادب کې معلومات درکړم درته. سیلاب چپا یا سپا دا درې واړه د یو آس غوږونه دي، یعنی یو څیز دی، یو داسې ټکی یا د ټکي یوه داسې برخه چې د هغې غږ یا اواز د ژبې په یو حرکت یا د خولې په یو ځل خوځولو سره ادا کیږي یا ویلی کیږي. دغه یو سیلاب وي، یعنی د خولې یا د ژبې یو ځل حرکت یو سیلاب جوړوي. یا داسې هم ویلی شو چې په یو حرف کې چې څو ځایه اعراب یعنی زیر زبر یا پیخ راځي، اگر که په پښتو کې اعراب نشي لیکلی خو په ویلو کې چې په کومو تورو یا ټکو کې محسوسیږي، لکه مثال په توګه غر دو حرفونه دي، غین او را، خو زور پکې یو راځي. د غین د پاسه همدغه شان که چرته دا غر لفظ مونږ جمع ته واړو یعنی غرونه یې کړو نو دې سره دو حرفونه غر اور وونه زیات شول، حرفونه خو دوه زیات شول خو سیلاب صرف یو زیات شو، ځکه چې د ژبې حرکت پرې باندې یو ځل وشو. همدغه شان چې په یو تورې یا ټکي کې چې په کوم ځای او څو ځل زور زیر پیخ یعنی اعراب راشي، همدغه همربا په دغه تورې کې سیلابونه وي. لکه مثال په توګه د رحمان بابا د یو شعر یا یو بیت نه صرف نیم بیتي یا مصره واخلو چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم. دا نیم بیتي په 1200 سیلابونو یا په څپو مشتمله ده. شمار به یې څنګه کوو؟ ژوند یو، د دویم نمبر، ځان دریم نمبر، پا څلورم نمبر، زم پنځم نمبر، ک شپږم نمبر، خخ اووم نمبر، کړه اتم نمبر، ل نهم نمبر، ک لسم نمبر، थ 11 نمبر اور خم 12 نمبر.